زړه کې مې ډېر سره تېرېږي د ویلو نه دي او سپین ګناهګار دي او تور مخې د ستایلو نه دي. شعر اوږد دی خدای سر را به شو خوشحال بابا ته او نننۍ ناسته د هغه په ویاړ او د هغه کارنامو باندې. نو خوشحال کارنامې بیانول آسان کار نه دی. د نړۍ په تاریخ کې د نړۍ په وچه کې د آسیا د زړه نه نیولې تر افریقا پورې او تر اروپا کې او په مرکزي امریکا کې او په ټوله امریکا کې په ټوله د ځمکې پر مخ باندې چې 192 هیوادونه د ځمکې په وچه کې جغرافیه لري او ملتونه او هیوادونه دي او خلک پکې اوسېږي. د خوشحال بابا شعر د پوشکین، تولستوی، ماکسیم گورکی، شکسپیر د 2000 کاله مخکې شاعران جویلا او هوراس چوخوب لنډه به کو د خوشحال بابا شعر ته هغه احترام کړی دی او هغه څه چې خوشحال بابا ویلي دي هیڅ چا نه دي ویلي. خوشحال بابا د انسانیت د ذهن جوورو ته کوز شوی. خوشحال بابا د حوادث پلار و. نو ځکه ورته د تورې او د قلم شاعر چې ورته وایي دا ښه جمله ده د دې په مورد باندې استعمال شوې ده او زمونږ کار یې لنډ کړی دی چې مونږ یې په لنډو کې ووایو چې خوشحال بابا د تورې او قلم شاعر دی او په همدغه باندې کفایت کوي. ښاغلي کاموال صاحب ښه پوره په د دې د کارنامو او د هغه د ژوند په باره کې پوره معلومات ورکړو. زه د خوشحال بابا یو لنډکی شعر ستاسو په مخ کې ږدم. خوشحال بابا وایي چې درې څیزه یې حاصل وي چې درې څیزه یې حاصل وي د هغه خوښي به تل وي. چې درې څیزه یې حاصل وي د هغه خوښي به تل وي. هر یو ته وایي ما نه نیولې تاسو هر یو ته وایي چې درې څیزه دې حاصل وي. اول خپل صورت ښاغلی موږ باید ځانونه ښاغلي کړو. هغه ښاغلی ماشوم چې دا اوس یې شعر ویو هغه د ښاغلي په لار باندې روان دی. چې درې څیزه یې حاصل وي د هغه خوښي به تل وي. اول خپل صورت ښاغلی، بل یې ښه صورت واصل وي، ښه مېرمن، ښکلې مېرمن او ښه مېرمن. دا دریم وایم چې څه دی د دنیا دولت یې خپلې که یې یو نه وي په درې کې پریشانی به یې په دل وي. که یې دوه نه وي په درې کې غم به تل باندې نازل وي. او هر چې درې واړه یې نشته که چا مړ که دوی دې تل وي. هغه څوک چې دا درې شیان نه لري که چا مړ که قاتل دی ژوندی وي، ژوندی دی قاتل. راځو د ښاغلي ارواحات الفت صاحب یو بیت ته وایي فرق د شپانه او د قصاب پسونه کله کوي. فرق د شپانه او د قصاب پسونه کله کوي او چې شنه ګیا یې لاس کې وویني قاتل پسې ځي. موږ نه د منځنیو پېړیو نه تر دې دمه پورې موږ ته واښه خوځول شوي دي او موږ په قاتلانو پسې تللي یو. ځکه زما او ستا هېواد سره د دې همدومره شتمنیو سره د دې دومره جیوپولیتیک اهمیت او غرونه او منابع چې موږ او تاسو لرو او د نړۍ زبر ځواکونو په دې پسې زړه وران دی چې دلته باید واکمني وشي. دلته زبر ځواکیو واکمنۍ وکړلې او تښتېدلې او شرمېدلې ولاړل او ماتې یې وخوړله. زما یو شعر دی وایي غرونه یې لالونه دي، مست مست سیندونه دي، شنه یې ځنګلونه دي. علم او پوهه نشته نور دي هر څه پر ایمان زموږ. دا افغانستان زموږ غاټه سوالیه ده. کوم افغانستان زموږ؟ زما او ستا هېواد هر څه لري. را به شوم دې ته
کاش چې مې مینه کړې نه وې او اوس به ماشوم غوندې بېغمه ګرځېدمه او له هغه کلي کډه واخلئ چې مینه وژني او ښکلا سنګساروینه یا د ټوپک له خولې وږمې راوځي یا یې زمونږ د پرې کړې پوزې چې نه پوهېږو د ګلونو او د وینو په بوی زما وطن د مړو ښار دی شملې شته او سرونه نشته عجیبه خود سره باغ دی اغزي شته او ګلونه نشته یو څه لیکلي لرم خو زړه مې نه غواړي چې درته ووایم خو تاسو اجازه راکوئ ووایم سپرلی په مستۍ راولي جهان خانه خراب سپرلی په مستۍ راولي جهان خانه خراب خو ولې په خود نه کړی انسان خانه خراب نڅېږي ښکلې ځمکه ترابه ده ستړې نه شوه او موړ نه شو په دیدن پاس آسمان خانه خراب د عشق او مینې شپې ورځې او موسم د اعتدال د سترګو په رپ اړوي زمان خانه خراب د هر چا وخت تېرېږي زمان وخت چا ته صبر نه کوي سپرلي ته به څه وایو نیازبین او نازولې راوړي چې په لمنه کې خزان خانه خراب د مینې یارانې وچکالي کله ختمه نه شوه د مینې یارانې وچکالي کله ختمه نه شوه ورېږي د بیلتون په ډاګ باران خانه خراب پیړۍ وختونه تیر شو د سرو شونډو په سر زانګي پیړۍ وختونه تیر شو د سرو شونډو په سر زانګي دا کوم زرګر جوړ کړی دی پیزوان خانه خراب او بغاوت پکې دی ډېر لوی د حورو د غلمانو محکمه به کله وي د حورو د غلمانو محکمه به کله کېږي او وران نه شو د جنت په نوم زندان خانه خراب نور واړه ولسونو ته هېواد د سترګو تور دا در سره واخلئ نور واړه ولسونو ته هېواد د سترګو تور او د خپلې خونې غل دی یو افغان خانه خراب نور واړه ولسونو ته هېواد د سترګو تور او د خپلې خونې غل دی یو افغان خانه خراب د مور ته نور د ښځې نوم وانخلئ که پوهېږئ د مور ته نور د ښځې نوم وانخلو که پوهېږو له موره دي پیدا پیامبران خانه خراب او د ژوند د سرو تال نغمه غږیږي انګازې کړي د ژوند د سرو تال نغمه غږیږي انګازې کړي واکمنې کړو دشتي په زړه جانان خانه خراب ډېر څه هماغه بیت کې ختم شو ډېر څه مو زړه غواړي چې وویل دغه لحظې چې موږ له تاسو سره تېرې کړې دا زما په ژوند کې حساب شوي که نه موږ سپین ږیري شوي په یوازیتوب کې یو او یوازیتوب ډېر بد مرض دی او تاسو زموږ دغه لحظې خوږې کړلې د دې بهیر عمر ډېر وي او هغه څوک چې د دې بهیر دروازه خلاصوي هغه د تل سرلوړي اوسي مننه